ته چې اخلي رخصتونه خپلې مورې وطن بل مې شعورونه خپلې مورې تا چې وکړلو سفر دومره پوهېږم که نه ګران زما به شي وختونه خپلې مورې لاړې مانه ماره ورکه خوشاله تاته ووایه حالونه خپلې مورې دا منم چې ستا د ښکلا د جنت دی که نه چې د ښکل کړم قدمونه خپلې مورې رنګ سختې دې کړې تېرې ما دپاره ستا په ما دي احسانونه خپلې مورې تا همیش په قربانه باز بللما. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. د قاری اکرام الحق صاحب د مور بی بی جنازه د زیارت پر ورځ ادا شوه. یقینا چې مور ډېر لوی نعمت دی او انسان ته په دنیا کې یو ځل ملاویږي. د قاری اکرام الحق صاحب امیر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت للمردان د مور بیوی په جدایۍ ډېر لوی د غم اظهار په ګڼ شمېر علما کرام راغلي او د عوامو هم ډېر رش و ګڼ شمېر عوام هم راغلي په جنازه کې شرکت. تاسو وینئ مختلف خلک د دنیا نه ځي او د علم او د تقوا د علمیت او د اسلام او د قرآن سره د تعلق دغه برکت و چې داسې زوی وزېږول چې د هغه د برکته په زرګونو خلکو د دغې مور بیوي په جنازه کې شرکت وکړو. او چا چې میندې وفات شوي دي رب دې وبخي، د چا چې جمدی دي رب د ډېر ژوند ورکړي.